أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام الآية. درود شریف په شوق باندې اللهم صل علی محمد النبی. زما معزز علماء کرام او طلباء نظام او دیندارانو مسلمانانو او زمون په کور کې پرده کې دننه با پرده او با حیا خویندو میندو دا مجلس د دوه خوشحالو په نسبت سره جوړ شوی دی. اول نمبر د دستار فضیلت د مولانا صدام الله اخونزاده صاحب چې رب العالمین دیتا د علم د سلسلې د مروجې د درس نظامینه د فراعت توفیق نصیب کو. او دویم خوشحالي هغه د نکاح ده. نو مختصرا دو درې گزارشات عرض کوم. نه وختم دی نادخوانی هم بهترین وشوه او ای صاحب الحاجت مجنون. خلق بوی چې واده ته ګوره او دلته جهادي اشعارو ته ګوره او داسې خبره اترو ته ګوره. نو وی ضرورتمند هغه خلق لیونی ګڼي خپل ضرورت ته ګوري. نو سړی خپله سبزي خرڅوي که مړی شوي او که واده وي او که ښه وي او که بد وي او خپله سبزي خلک خرڅوي. نو زمونږ هم کار چې کوم ډیپټیال الله رب العزت دنیا ته رالیږلي و د څه نوم باندې مونږ رزق خورو او خوړلی مو دی او کوم نوم را پورې لګېدلی دی. نو زمونږ کوشش چې په هر محفل کې څه ناڅه مناسبت او ربط ورته جوړ کړو په هغې څه خبره وشي. نو د ټول نه اول زه د مولانا صدام الله اخونزاده صاحب د دې والد صاحب محترم رونو ته کوروالو ته ټول رشته دارانو ته د دواړو خوشحالو مبارکباد پیش کوم. تاسو ټول ملګرو نه هم درخواست دی چې په اخلاص دې ته دعا وکړي چې رب العالمین د مستقبل د دین صحیح خادم وګرځوي. او بیا یو دوه ټکي محترمو، دا دین او علم رب العالمین هر انسان ته نه ورکوي. د دین کامل زده کړه، د دین پوهه دا د رب العالمین احسان چې بچانی شوی نو خدای پاک چاته نه ورکوي. یؤتی الحکمت من یشاء. خدای فرمایي دا حکمت زه ورکوم خو چاته چې وغواړم. نو چاته چې غوښتي نی نو نه ورکوي. نو دا د الله انتخاب دی، د الله غوښته ده چې کومې کورنۍ ته رب العالمین په ښه نظر وګوري، د رحمت په نظر وګوري، دا کورنۍ انتخاب د دین د خدمت دپاره، دین د زده کړې دپاره وکړي. دا د کورنۍ خوشقسمتي ده چې د علماو د خدمت په برکت کې رب العالمین نقد بدله ورته دا ورکا چې خدای پاک جل جلاله د دې په کور کې یو عالم پیدا کړ. الحمدلله. نو دا د الله پاک احسان دی. مونږ او تاسو ټول ته د رب العالمین توفیق د دین د زده کړې نصیب وفرمایي. محترم ټول امت باندې دا دو فریضې په غټه کې رایج دي او دا په ده باندې لازم دي. اول نمبر د دین احکامات زده کول. څومره احکامات چې انسان زندګۍ سره تعلق ساتي نو دا به دی زده کوي. د ده د 24 ګنټې زندګي چې کوم سره څه سره دی مخامخ کېږي. لکه نن مونږ دلته په خوشحالي راغلي د واده دی. نو د واده احکامات اوس په مونږ زده کول د نکاح دا ضرور دي. نکاح کېږي، چا سره کېږي، چا سره نه کېږي، او نکاح په کومو الفاظو کېږي، کوم مجالسو کېږي، د نکاح دپاره طریقې انتخاب د زنانه د زلمي دا به څه وي، د شریعت په رڼا کې کومه یو طریقه او څه ته ترجیح ورکول پکار دي، مال ته که حسن ته، جمال ته، حسب نسب ته او که دین ته. د هغې نه وروستو بیا دا نکاح یعنی د کومو رواجونو نه ساتل او کوم طریقې کار اختیارول دا ټول احکامات دي. زمونږ په دې پښتنو کې او دې معاشره کې په نکاحونو کې بیشبها فضولیات او اسرافونه، تبذیر، ناروا کارونه دا په هغې کې سرته رسي. نو دې وجې نه بیا په هغې کې خیر او برکت نه وي. دومره رواجونه په معاشره کې
چې نکاح څومره اسانه نو دومره به بدکارۍ په معاشره کې کمی او چې په معاشره کې نکاحونه ګران شي او مشکل شي نو بیا به بدکارۍ زیاتېږي. نو موږ تاسو ټول زما د اواز کوم ملګري اوري او زموږ خویندې میندې اوري د دې کوشش وکړو چې رواجونه کم کړو دا ودونه دا نکاحونه اسان کړو نو دې سره به معاشره کې نو ډېره زیاته خرابیان نه به معاشره وساتلی شي. زموږ معاشره کې واده کول انتهایی ګران دي په خیر القرون کې انتهایی اسانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام بخاری رحم الله بخاری کې باب لګی باب تزویج المعسر باب د په بیان د غریب سړي د نکاح کې او امام بخاری رحم الله والله نبی احادیث وروړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو زنانه هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې کستاسو خوخي ما خپل ځان در بخلې ما ځان ته په نکاح کوي بغیر د مہر نه دا صرف د حضور خاص خصوصیتو چې بغیر د مہر نه اغي نکاح کولای شي امت به مہر خامخا مقرري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي ما په نکاح کوي حضور علیہ السلام برکت او قتل سوجو کو خدای صلا را نغله نو صحابي ولاړ جی وای که تاسو دا نه په نکاح کوي نو ماته په نکاح کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای تا ته په نکاح کو او تاسو سره سشتا مہر د پاره وای چې ما سره خو نشتا صحابي پر دې کور کې اوسېدو خپل کور یمنو ورته وی لاړ شه او د کور نه سروړه سامان وګوره د مہر د پاره صحابي لاړ او آلته کور وکتل سم ملو نشول بیا راغی جوی سنشته دی وی دوباره بیا واستول منډه کوشش وکا بیا مونږ شو بیا دریم کرت ورته وی التمس ولو حاتما من حدید لاړشه کده اوسپنې یو ګوتمه دی پیدا کړو هغه وروړه صحابي لاړ او کور ته د اوسپنې ګوتمه ملو نشو اسنو دومره غربت ته خو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابي حوصله شکنی نه کيو داسې ورته نه وي چې د اوسپنې ګوتمم در سره نشته او ته واده کې شابه زخمیس وکوه داسې نه وي لکه زموږ معاشره چې واده سر کوم ځای ته رسولې نکاح نو حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وای بیا بس کو صحابي ورته وی جی وای دا یو صادر دی دا به نیم دی لور کو نیم به زماشي خبره به نیم به زماشي نیم به دیش نو حضور ورته فرمایي وی ګوره کدا صادر ته په منځ نیم کې ستا کارم خراب شو دا غیم کې نه کی په دې خو کار نه کیږي خو دا سوکا چې قران درته سورتونه درته یاد دي وی او کم سورتونه وی دا سورت راته یاد دی فلان 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 وی خزا دغه سورتونه به د خپل خزې د ورخه استاد به جوړ شي دا ستا مہر شو دا مې درته په نکاح کا دومره اسانه نکاح خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمه الزهرا دغه د زړه ټوکړه او د نبی له صلوات و سلام او د جنت د تمام زنانو سرداره سیدة نساء اهل الجنه فاطمه زهرا رضی الله عنها نکاح انتهایی شکل نکاح او شو حضرت علی سره نو علماء لیکلي حضرت علی رضی الله عنه یو ځل پریشان ناست چا دې بوختنو کا ویولې پریشانه وی رخصته د دې زړه کی وی او کنه وی دا خودي کې سدي خو ورشه حضور پاک ته کنه حضور ته وایا چې جس تاسو لور ماته په نکاح کړی دا رخصته پس راغلی و زمو معاشره کې بلکې زوم د سخر ته داسې وي مر لبیو چې به شرمه تاسو داسې کار وکړي اوس خو زمو معاشره دا ګوره چې کوم ځکه حیا په کار د پښتاني نه کوي چې کوم ځکه نه د پکارلته کوي زمو پښتانه چې د لور نکاح تړي خپل نکاح کې نه کینی وې دا خو شرم دی یا نکته وي د دې جنې یا تر ته وي یا ماما ته یا رور ته دې نه کینی حالانکه دلته شریعت خو حکم کړی چې په جمعات کې د جمعې په ورځ باندې د خلکو په حضور کې چې خلک ډیر نکاح تړي چې خلک پته لګي نو دلته مونږ دا کوو ولته او چې کوم ځکه حیا پکار د نو الته بیان نکو نو بهر حال حضرت علی رضی الله راغی نبی صلی الله علیه وسلم سره کېناس او خو نشو کوله ولې زوم بسنګ دغه ته وې خرته چې جدي بس راغلی حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام دې پیښ وې څنګه راغلی وې رخصته پس راغلی وې جی وې مہر د پاره کور د پاره تنظیم د حضرت علی خپل کور نو هغه د نبی علیہ السلام سره ماشوم را لوي شو حضور سره کور کې اوسېدو نو هغه سره نو سو نبی علیہ السلام ورته فرمایي مہر د پاره غوسه نشته وې غفلانه غزا کې چې کوم مالی غنیمت کې صادر ملو شو نو هغه صادر د سکه وې شته دی وې منډه راوړه نو هغه صادر راوړ حضرت بلال ته ورکوي دا بازار کې خرڅ کا نو هغه د غنیمت شو دا اوس کوم غنیمت به کوم ځای نه راوړي مونږ جهاد نه پیژنو خبره پیش
مال غنیمت مال خو پاک مال دی کنه په تمام کائنات کې پاک مال د جهاد د مال غنیمت مال دی امام قرطبی رحمه الله په قرطبی کې شپږ اسباب د رزق هغه لیکي شپږ اسباب شپږ ذرایو سره انسان رزق حاصلولی شي د ټول دنیا او کائنات کې صفا ذریعہ هغه جهاد فی سبیل الله دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمای جعل رزقی تحت رمحی رب العالمین زما رزق زما لیزی لاندې ګرځولې دی نو چې کوم رزق نه خدای خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته رزق ورکړي هغه بهترین رزق کی نو عزت آیا سو هغه په 400 درهم باندې په بازار کې هغه صادر خرڅ کړ او بیا راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتدا مہر مقرر کړ بیا د کور مسله وا اوس رخصتی کې نو کوم ځای ته میدان ته بزي کور نشته دی نو فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه نبی علیہ السلام تو جی دا کمی صحابي مونږ ته حجري دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا کمی کمرې چې وي حجري چې مونږ ته تعبیر کو واړه واړه پوره کی نو دا حضور خپل نو دام صحابه ور کړو وی فلانی صحابي مونږ ته دا سو کمرې را کړی حجري نو زمونږ د پاره مرتو یو مونږ ته راکی حضور علیه السلام مو فرمایل هغه ماته دوه درې کمرې را کړی مال حیا راځي نه شمیره ورته نو دا خبرې د حضور علیه السلام صحابي اوریدلې او مکه صحابي اوریدو چې د شاه متعلق تذکره کېدله د مسجد نبیو د حجرو فاصله خو ډېره کمه وه که نه هغه لګېدلي او باښه دیوالونه منو نو هغه صحابي په منډه باندې حضور پاک ته راغی او ورته وایي جي وایي دا کم کور چې ما سره پاتې شي په دې زه دومره نیم خوشحاله چې دا تاسو ته میلو شي په دې ډېر خوشحاله یم او ما دا کور تاسو ته درکړی دی نو بل کور هم حضرت فاطمې ته ورک د هغې نو هغې ته بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه د ټولو جنتیانو د زنانو سرداره نو هغه ځای ته ځي او یو د کجورو د پاڼو نه ډک بالښ یو میچنه او یو پوزکې دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د فاطمې رضی الله تعالی عنها د هغه مبارکې لور جهیز سامانو نو نکاح وشوه څومره په اسانه طریقه ده خو نن مشکلات دي معاشره کې او زما د اواز زنانه اوري که نه زنانو تاسو متوجه شئ زما د اواز زنانه اوري دا مشکلات ټول زنانو پیدا کړي اوس سړی خو سړی نن خو نن سبا خو سړی هغه سړی چې ښځو نه ځان خوځولی نه شي د امریکا باته پکې ګوري دا ټول کمزوري دي ستا بس نه یم نو ښځه ورته وایي چې نه که نه اوس برور هغه ریلګاډي المارۍ هم جوړوي پوه شئ چې 1 لک روپۍ خو په هغې راځي 1 لک روپۍ او بیا به نه وي هغه فلاني رشته دار شل جوړې کړي چې 15 مونږ کو دا خو داسې نه کېږي 15 به جوړې کې او دا قسمه قسم لوښي او فضولیات نو ټول ودونه او نکاحونه چې ګران کړي دي دا زموږ د خویندو میندو ګران کړي نو د خدای دپاره تاسو اسلامي طریقې ته راشئ او سړو باندې هم رحم وکئ چې سړی واده وکړي دا ګونه ما بس 1 میاشت بیمار پروت وي لکه دونه قرضې او بې وړي که نه اوس خو په دې وخت کې په ځان نه پوهېږي بیا 1 میاشت بیمار یې سوجونه کوي چې دا قرضې به د کومه خلاصومه نو دا د ښځو او د زنانو دا دې ته مجبوره کړې نو زموږ خویندو میندو ته هم درخواست دی چې موږ تاسو شریعت ته راشو سادګۍ ته راشو او اسانۍ ته راشو یو گزارش خو دا دی چې موږ دا ودونه اسان کړو د ودونو سره سره محترمو بیا د خپل اولاد د تربیت انتظام وکړو چونکې دا دې موضوع سره تړلې خبره ده د علم سلسله هم د نکاح ده نو څونه خویندې میندې دي که دلته مشران ملګري دي د خپل اولاد تربیت په مونږه لازم دی دا تربیت به کې د شریعت په ډانچه کې چې کله د اولاد تربیت د شریعت په ډانچه کې ونه شي نو بیا وروسته دیني مشکلات او دنیوي مشکلات دواړه پیدا کېږي د صحابه کرامو د اسلافو د سلف صالحینو د تربیت عجیب ترتیبو ماشومان په وړوکوالي باندې روژو ته تیارول د روژو هغه پریکټکس به پې کول او هغې به دې ته ټریننګ کوله تربیت به ورکول دغه شانې د غیرت او د جهاد تربیت خصوصا دا به ورکولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث امام جساسی رازی احکام القرآن کې نقل کړی دی چې د دې اولاد په خپل والدینو باندې 3 حقوق دي یو حق پکې دام دی چې د پلار با خپل اولاد ته غشي باندې نښه ویشتل خوي دا حق دی چې پلار به اولاد ته نښه ویشتل ښایي چې نښه دې پزده کي یعنې د نن سبا د ټوپک تماشې دا شنونه به ورته ښایي جهادي تربیت به ورکوي
نن سبا خو کیسه بل خورانه ده مونږ خو ټوپک او تماشونه دونه سخت یریږو دومره سخت او ملا صاحب ډېر په نه روي چې العلماء ورثة الانبیاء چې څوک سرسایه ورنه کي دا ډېر زیات غوسه وي د الله د نبي د وارثانو بېعزتي وکړه نو تا خو خپله د نبي علیه السلام میراث نه دی اخیستی حضور علیه الصلاة وسلام خو عیسیانو د دې دور مستشرکینو او عیسیانو تصریحات موجود دي جنگ احد په باره کې مفتی شفیع رحم الله د هغې هغه الفاظ نقل کړي دي چې هغې دا اقرار کړی دی عیسیانو که چې یو طرف ته دا نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی و د مسلمانانو پیغمبر و نو نه صرف دا چې دی پیغمبر و بل طرف ته د وخت یو عظیم جنگي قومندان او کمانډر هم و د هغې نقشهجات د هغې ترتیبي نو نبی علیه الصلاة وسلام خو او د صحابو تربیت بیا دا نو نو موږ تاسو ماشومان نه اسلحه پټو صحابه کرامو به توري ماشومان ته په غاړه کې حتی علماء لیکلي چې د ماشومانو کدب نه به د توري کدب دا اوږد نو ماشوم به دا توره ځان پسې راښکله او هغه به اوچتولی پوره نه شوه خدای ورته مخکې نه ځکه اچوله چې دی بهادر شي د دې سره تر حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د زبیر رضی الله تعالی عنه تربیت کوي داسې مضبوط به وهه چې شا بهر ووهه ده ته به ګیلو که مور ته موري وایي فلاني ووهله ما نور به م ووهه وایي تا ولې نه وال په خبره پوه شي چې تا وایي امته به وال خوري نو نور به یې موډه بوله داسې تربیت یې ورکول اوس زموږ علما فرمایي الله دې خیر کړي بس سینه به بربنډه کړي ویره به زموږ سینې د باطل ګولو ته مخامخ دي ولې زما سینه ګولو نه جوړه ده د باطل سینه ولې نه ولما دا کمزورې تربیت دی ښه دا خبرې که په دې اعتبار سره وي چې مونږ د باطل د ګولو نه یریږو نو بیا صحیح ده خو که په دې اعتبار سره وي چې وهل به هم زه خورم او به زه به ټول عمر پر نه د باطل تندي وله د باطل سینه سوری کا چې هغه تا په قرآن باندې وژني تی په کفر مړ کا چې هغه تا د الله په غلامۍ وژني د رسول الله په غلامۍ وژني تی د امریکې او د برطانیې او د روس او د کفر په غلامۍ باندې مردار کا ځکه قتلانا فی الجنه وقتلاهم فی النار مونږ جنتیان یو زمونږ ملګري جنتیان دي او دا ټول خو جهنمیان دي نو دا تربیت غلط سوچ دی ښه داسې به نه وایي دا سره باطل زړور کي چې بس د سره غوسه هم نشته داسې وایه چې یو ځل مې ته شهید کې 2 ځله به دې مردار ومه چې یو ملګری مې شهیدې نو 2 ځله باندې ستا 2 کسان مردارول قرآني فرض دی دونه خو کیسه منسوخ شوې نه ده که نه لسونه منسوخ شوې ده خو یو مسلمان به د 2 کافرانو حمله کوي او زنانه هم به صرف به دا نه کوي چې مړی ژوندی کوي تاسو زنانه هم دغه صفیه رضی الله تعالی عنها ده 80 کالونه عمر اوړېدلی دی چې کله غزوې خندق کېږي نو صفیه رضی الله تعالی عنها نبي علیه السلام ټولې زنانه یو قله کې بند کړي دي دې دپاره چې مشرکین او کفار ورته نقصان ونه رسوي نو حضرت صفیه رضی الله عنها دې وخت کې د 80 کالونه عمر اوړېدلی دی یو یهودي راځي جاسوسۍ دپاره نو ټولې زنانه د قله کې صرف حضرت حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سړی و هغه بوډا انتهایی کمزور و نو صفیه رضی الله عنها داسې د ور په چوند کې وکتو چې یهودي را روان دی حضرت حسن ته ویل ویجی ورپاسه وای دا سړی ماته جاسوس کاری حسن رضی الله عنه فرمایل وای زما خو نور وس نه کیږي کمزور هم نشم کولی وای ښه بس دا خپل لاړه او د خیمې موږی یرو وستو خیمو ته خلک موږی خ کړي کنه هغه موږی یرو وستو او د چوند کې داسې ګوري دا يهودي چې کله د دروازې ته رانږدې شو او کله په تیرېدې شو دا دروازې په ورکولو کا او یو گزار بل گزار حتی چې نو الفاظ داسې راځي چې دی یخ کوي نه سیت نو وستا مردار کا او بیا سر ته نه بیا تور راواغشته بیا حضرت حسن ته وی سر خو ته یوس کټ کا کنه وای نه سر نشه کټ کولې بیمار ما کمزور ام بوډه ما وی تور چاړي راواغشته او حضرت صفیه رضی الله عنها سر کټ سر ته نه سکو کټ کا کنه په خبره پیش اوس مسلمان لری کوي ته مړه خرابېږي رکشه خدای دې غرق کا په خبره پی مولیانو او مخکې به شک محله کې بشرګ بیمار شه الالول د پاره به چاته راوسته حاجی تیز وی ټوله مولا اوس مولا وین ته مړه خرابېږي پته شه الالول کار د چا دی د مولا دی کنه د صحیح طریقه باندې پیږي په شریعت پرانا اعلان دی الاله یو صحیح ده هغه د فوق الاعناق الاله په مریر نه الاله کنه د الله د امر مطابق ځکه مریر خلک زناور الاله او د عزت دی نو کافر ته به عزت نور کې ځکه الله فرمایي سر د طرف نه څه کوي حلال کوي نو به هر حال سره دې نه کټ کو او د کلی نه بهر داسې ورغزار کو
نغړېده نغړېده لاندې نور یهودیان ولاړو او دا یو اجازه راستولو چې د دې یهودي سر لکه د فوټبال ونغړېده خپو کې ورته ودرېده نو یو بل ته وویلې وې ځان وباسئ تاسو ته ما نه ویلي چې نبي علیه السلام زنانه یوازې نشي پرېښودی سړي ورسره شته محترمو نو د زبیر رضی الله تربیت کوي نو داسې تربیت یې وکړو چې یو ځل یې بهر په ماشوم باندې لاس مات کړو چې لاس یې مات کړ هغه مور یې پلار یې هغه ماشوم راخیستی دی او لاس یې مو سره راخیستی دی نو حضرت زبیر رضی الله مور ته صفیري رضی الله تعالی ته وایي ګوره نو ستا دې بچي زمونږ په دې بچي باندې لاس مات کړی دی نو په ځای د دې باندې چې حضرت صفیه رضی الله ورته معذرت وکړي ورته څه وایي وایي کیفه وجدتم زبیره زبیر هم څنګه بیا مونته اتمرن وقت ته وایي دا مو پنیر او کجورو غونته نرم بیا مونته او کنه د باز بچی هم بیا مونته خبر پیش باز یې تیار کړو بس نه ټول بارمي چرګان تیاری کړو داسې ده که نه ده والله مونږ بارمي چرګان یو منډه نشو والی مونږ به اوس هغه ملا به د جهاد فتوا ورکوي چې هغه ټوپک پیژني هم نه دا نه پیژني چې هلکه دا ضربه په کومه وایي سنګل په کومه وایي او پوزیشن به څنګه الي او چې هلته دشمن را رواني کمین پې څنګه به وي او د هغې په مخ کې به اشارې څنګه کې په کومه اشاره مخکې چې کوم وروسته نو د جهاد فتوا معتبره ده محترمو د هر فن مولانا به څه اخېستلی شي وایه فتوا اخېستلی شي نو زه یم هغه ملا د حضور کلک وارث نه دی چې کم از کم که د امریکني نه ښه نه شي د هغه ورته ټریننګ ورته زده کړي ښه دا یاد ساتئ په دې کې زم مجرم یم که ماله مطلب هغه رنګ چلون نه راځي د امریکني غونته او په دې کې هر مولا هر امتي ګناهګار دی ځکه د نبي علیه السلام د وراثت دعوه زه کومه نو د نبي علیه السلام مورث وارث د مورث په هر څیز کې حصه اخلي نو حضور علیه السلام اعلی ترین کمانډر او وارث د خیر سره تماشه نه پیژني ډز نه ورځي پرون یو مولا ویډیو چا راستولې وه په خبره پیش نو هغه ډز کې نو څو منټه خو یې نیولې ده چې حکم کوانه کوم کولی نه شي چې بیا درب شي شاته غزار کړي چې درب ناري کړي دا مولا د نبي علیه السلام سیرت بیانوي الله اکبر کبیره الله یې زموږ استاد صحیح تربیت نصیب کړي نو موږ تاسو به د اولاد بهادرانه تربیت کوو بهادرانه د دین لاندې نو الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي اخیره کې چونکې د زما مخې ته ټول ځوانان ملګري ناست دي او زنانو ته هم دا اخري درخواست کوم او بیا به دعا کوو انشاءالله العزیزو هغه اخري درخواست دا دی محترمو چې موږ او تاسو الله رب العزت دلته رالیږلي یو د یو خاص مقصد دپاره مقصد د الله پاک بندگی ده او د الله د دین اوچتوالی دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله رب العزت دین دې دپاره رسول دې دپاره لېږلی چې دین اسلام په ټولو دینونو غالب کړي نو دا ملګري دي چې نو دا لپاره خپل هغه تمام تر کاوشونه کوششونه او محنتونه بروی کار راولو به کنه انشاءالله نو دین اسم اوچتو نظام به اسم راځي کم از کم موږ تاسو پکې خپل حصه واچو دا ښکلي ځوانان ملګري زما مخې ته ناست دي او دا ټول هر ملګري د دین یو لوی فدایي جوړېدی شي دین اسلام ته ډېره قرباني نن افغانستان کې اسلامي امارت راغی قسم بالله هلته کې د ګلاب غونته د عربو عجمو 100 لکه شهیدان شوي 100 لکه شهیدان د هغه 100 لکه شهیدانو د وینو په برکت الله پاک قرآني نظام راوسته نو موږ تاسو نه هم په پاکستان کې او په ټوله دنیا کې ایک قرآني نظام قرباني غواړي نو هر ملګری دی قربانۍ ته تیار شي په ځای د دې چې موږ تاسو خواهش پرستۍ پسې روان شو په ضروریاتو کې خپلې ځوانۍ زړې کړو راځي د الله رب العزت په دین باندې دا ځوانۍ ولګو خپل مال خپل جان خپل اولاد خپل صلاحیتونه دا ولګو زما خویندې زما اواز اوري تاسو به څه کوئ تاسو به یو دعاګانې کوئ او د قرآن او قرآني نظام او څوک چې قرآني نظام راولي هغه خلکو ته او دویم نمبر دا مالی تعاون به کوئ نبی صلی الله علیه وسلم ته یو ځلې صحابیات راغی او ګیلې وکړه وایي چې تاسو نو سړو ته خو دغه کوئ سړو ته تاسو بیانات کوئ زنانو ته نه کوئ حضور وایي څخه د فلانې ورځ باندې فلاني ځای کې راجمع شئ تاسو ته به هم بیان وکړم نو نبي علیه الصلاة والسلام زنانو ته چې بیان کول نو حدیث کې راځي دا حدیث کتابونو نقل کړی نبی علیه السلام وفرمیل یا معشر النساء تصدقنا ای د زنانو ټولګیه خیرات او صدقه کوئ فإني رأيتكن أكثر أهل النار وځکه چې په جهنم کې ما ډېرې زنانه ولیدلې
سړو نه زیاتې زنانه وي نو تاسو صدقه کوئ نو زنانو خپل پازیبونه خپل بنګړي خپل ډنډې خپل میخکي حضرت بلال ته په صادر کې د جهاد فی سبیل الله د پاره واچول نو تاسو نم درخواست الحمدلله دی محلې نه دا جسم چې مخې ته مناس دی کلمي ښکلی ټوپک د ماته په چانده کې راکړی ښه یو کلمي ماشاءالله ډک جاجر سره او زنانو ما د خپلې محلې نه بسرو زرو بنګړي او نوالی نتکې میخکي دا الحمدلله دی خویندې میندو ماته د جهاد د لارې دپاره راکړي او اوس الحمدلله اسلامي نظام کې برخه ده نو تاسو نه درخواست ده د خویندو میندو چې موږ تاسو مالي تعاون وکړو زه درته چل خیمه نارینو ته خیم زنانو ته خیمه چې زنانه دي کور کې یوه خزانه زنانه اسیم خزانه اخلي که نه او هغوی ځان له پیسې جمع کوي ودونو یو څه بل سره ملګري لږ لږ راخوځي به دعا کوو ښه د اخري خبره مې دا مقصد دی که نه الله یې تاسو ټول د اجر درکړي زنانه دې خپل ځان باران نه بچ کړي او شور دې نه کړي دعا به کوو انشاءالله ښه جزاکم الله خیرا احسن الجزاء بس سمه ده جزاک الله توجه نو زنانه داسې دي نه صحیح ده او هفته کې میاشت کې سلسل 200 300 چې کله سره زیاتې پیسې راځي نو خزانه کې اچوئ 2-3 کاله بعد چې ته دا خزانه ماته کې انشاءالله یو کلمي ټوپک به بیا کېږي نو دغه لپاره موږ تاسو کوشش کوو د مجاهدینو دپاره اسباب هغوی قربانۍ ورکوي موږ مالي تعاون نارینه او زنانه به کوو دا چا شیټ راولېږو وایي د دویم واده ترغیب ورکړه نو د جوړوالو ته نیت شوی دی ملا یې خارښ کړی دی د پښتنو واجبه رواج دی او اوس که مې دا زنانه راپور ټوله شپه خیرې کوي چې راته دې غم جوړ کړه خو خیرې مه کوئ ښه موږ تاسو ټول به ذهنن دې شریعت ته ځان تیارو چې شریعت اجازت ورکړی دی نو تاسو په خپلو خاوندانو باندې سختي مه کوئ علماو لیکلي دا دونه خطرناکه مسله ده که یو سړي 4 ښځې کړي ازادې او 1000 وینځې کړي 1000 وینځې او 1001 سره بیا واده کوي او بله په نکاح کوي او فلامه احدن یو کس ملامته کې چې هلکه داسې کې 1000 وینځې دي او 4 دي ازادې دي بیا هم بل نکاح کې نو فرمایي چې یخاف علیه الکفر په دې سړي د کفر خطره ده ولې د شریعت په حکم اعتراض وکړو نو داسې به نه کوئ زنات هم ځان تیار کړي او سړي خو هغه به تکړه سړي انشاءالله چې 4 ودونه وکړي نو زنانه او نارینه ټول معاشره دې ته محتاجه ده په پاکستان کې په لکونو تعداد کې یعنې زنانه بې واده بې نکاح ضرور نه دا خلک خواهش پرستۍ دپاره نه کوي زرګونو زنانه ما ته په لسګونو داسې معلومې دي چې د هغوی د سر سوری څوک نشته کونډې دي څه د شهیدانو نه څه د عامو خلکو نه څوک مطلب د چا بې دسته نو د هغوی د سر سوری جوړېدل پکار دي او دا ترتیب برابرول پکار دي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین نظم څوک وي بل باران داسې که دعا ونیسئ تاسو یو کس راشي دعا بیا الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف رسوله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين یا الله دا کوم مجلس شو دا خپل دربار قبول او مبرور او فرمایا صدا منصب محترم دا دستاربندی او دا علم دا سلسله د موږ نوي فاضلان نورم دلته ناستي د ټولو ملګرو رب العالمین دا قبول او مبرور او فرمایا آینده زمانه د پاره خدای د دین صحیح خادمان وګرځوا دا نکاح مبارک وګرځو په دې مرګورو کې زموږ خويندو میندو کې د چا نکاحونه نشته د شریعت مطابق او د خوخه مطابق د شریعت په دایره کې دننه خدای ټول ته د نکاحونو بندوبست او فرمایا د چا شوی دی خدای پاکه اولاد نشته د اولاد بندوبست او فرمایا نارینه زنانه کوم قسمنی اولاد ورته نصیب کی د چا شتنه کمل ورته صالح ورته رالوي کی شری حاجات مټول پورو فرمای یا الله د ټول امت مسلمه شری حوائج مټول پورو فرمایا د حلال او برکت روزي نصیب کا تا مرګري د لری لری زین راغلي او د شپه په شپه ته تور شپه باندې خدای د ټولو دنیا او آخرت خوشاله نصیب فرمایا ته مو ټول ناراضي شي وصلی الله تبارک وتعالى النبي الکریم